سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. إن الحكم إلا لله. حکم نسته چاله مگر چاله ده الا لله، مگر یوازې الله لره ده حکم، یوازې حاکمیت الله ته ثابت ده، بل هیڅوک د دې وړتیا نه لري چې هغه د حاکمیت په لاس کې واخلي، ځکه د عقل د دې توانایي نه لري چې هغه د انسانانو د اداره کولو حاکمیت په لاس واخلي. دا د موږ تاسې حکام چې دي دا نایبین دي په امورو دي، الله جل جلاله د الله د قوانینو په تنفیذ کې نایبین دي، دا خپل حاکمین نه دي، خو د هغو تنفیذ دی کوي ځکه خلک د حاکم او د پاچا خطاب کوي. نور په اصل کې حاکم څوک ده؟ الله جل جلاله ده. او الله جل جلاله بل ځای کې هم خطاب رسولات کې خو موږ تاسو ټولو ته دغه کلام راغلی دا ټول په خطاب کې داخلي وو. فحکم بینهم بما انزل الله، د دوی ترمنځ فیصلې وکوه. په څه شي سره فیصلې وکوه؟ هغه څه چې الله درته نازل کړي دي، هغه کتاب چې الله درته نازل کړی، هغه لارښوونې چې الله درته نازل کړي، په هغه سره دوی ترمنځ فیصلې وکوه. او الله فرمایي وان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، د دوی ترمنځ فیصلې په هغه باندې وکوه چې الله درته نازل کړي، خو د دوی د اهوا او د خواهشاتو تابعداري مه کوه، ځکه الله ورته وایي نو او ورته وایي وحذرهم ان یفتنوک، او بیدار اوسه چې دوی تا وانړوي یا په یو فتنه او په یو ازمایښت کې دې وانچوي عن بعض ما انزل الله الیک، د بعضې هغه څه نه چې الله ته نازل کړي. داسې نه چې د بعضې څه شیانو نه تاثیر کړي، بلکې دې ته بیدار واوسه، هر هغه څه چې الله ته نازل کړي په هغه باندې فیصله وکړه. د دې خلکو ته کوم تمایل د دوی فکرونو تمایل مه کوه او مه د دوی په فکرونو باندې فیصلې کوه، بلکې څه چې الله درته ویلی دي په همغه فیصلې کوه او هغه قابل دي فیصلې دي. او همداشان رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه مخکې یو دوه آیاتونه نور هم راځي، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. په دې کې هغه د الله اطاعت وکړي، د رسول الله اطاعت وکړي، د خپل اولي الامر اطاعت وکړي. او که بیا د تاسو ترمنځ جګړه رامنځته شي، اختلاف رامنځته شي، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله ورسول، بیرته بیا چا ته واپس کوئ؟ الله او رسول ته واپس کوئ. داسې نه ده چې بیا جمهوریت او ډیموکراسي او دې قوانینو ته واپس کوئ، نه. الله وایي چې تاسو فیصلې بیا زه په دې قرآن او سنت او د هغه په تشریعاتو باندې درکوم، دا بیا بل څوک نشي درکولی همغسې فیصلې څنګه فیصلې زه درکوم. او همداشان الله فرمایي انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، موږ تا ته دا کتاب په څه سره نازل کړی ده؟ په حق سره، د دې لپاره چې لتحکم بین الناس بما اراک الله، کومې لارښوونې چې الله درته کړي دي چې ته د خلکو ترمنځ په هغه سره فیصلې وکړې، د خلکو ترمنځ په هغه سره مثال هغه یو حاکم په ډول باندې وګرځوې او هغه د خلکو ترمنځ د یو فیصل په ډول باندې هغه قوانین ووسي، خلک په هغه باندې فیصله وکړي. او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو شیانو په تایید کې وایي یو مجموعي قول ذکر کوي چې نورو اړخونو ته هم شاملېږي چې ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، هغه چا په قرآن باندې ایمان نه راوړی چې هغه محارم یې حلال وبلل. چې وبلل؟ من استحل محارمه، کوم څه چې الله حرام کړي دي، کوم څه چې الله جل جلاله هغه ته د حرام خطاب کړی، چا چې د حلال خطاب وکړو دی په دې قرآن باندې ایمان نه راوړی. نو چې الله درته وایي چې حاکمیت بل چاته نشته، چې الله درته وایي چې حاکمیت یوازې له ما سره ده، تا ته حاکمیت اختیار نشته، او ته بیا د حرام کار حلالوې او ځان ته دې اختیار وکړې، نو دغه حدیث مصداق ګرځي چې ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. همداشان بالعکس که کوم شی الله حلال کړي وي او ته حراموې، دا هم په قرآن کریم باندې شي نه لري، ایمان نه لري. او که موږ تاسې وګورو د اسلامي سیاست او د اسلامي شریعت ترمنځ دا تړاو باندې بیخي کتابونه لیکل کېږي چې څومره تړاو سره لري، ځکه دا ټول احادیث او قرآن کریم آیاتونه په دې باندې دال دي چې اسلامي شریعت دا دین او دولت سره تړلي دي، دا جدا کېدو وړ نه دي. او رسول الله د دې میدان عملي هغه رهبر و، هم د سیاسي میدان رهبر و او هم د همدغه ټولنیز میدان یا په اصطلاح د فردي میدان رهبر، یا په اصطلاح باندې که اقتصادي میدان ته راسو هم همدغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ تاسې رهبر و، که جنګي میدان ته راسو هم همدغه رهبر د رسول الله د موږ تاسې و، همداشان اخلاقي او ټولو میدانونو ته که راسو. نو دلته د اسلامي شریعت هغه تړاو چې ده دا له دولت سره دا نه بیلېدونکی ده. او خبره دا ده چې حاکمیت د چا پکې ده؟ د الله پکې ده، حاکمیت ولس ته پکې نشته. او بل دلته علما یوه خبره کوي چې دا حاکمیت چې ده دا صفت خاصه د الله ده، د الله خاص صفت ده. که یو څوک په دې خاص صفت د الله کې یو څوک ورسره بل څوک داخلوي، دا د شرک درجې ته رسېږي، ځکه دا صفت خاصه الله بل څوک په دې کې داخل او شریک نه مني. نو کله چې الله په دې کې بل څوک داخل او شریک نه مني او بل څوک راولاړېږي او په دې کې ځان ورداخلوي، دا د شرک درجې ته رسېږي. دا انسان په دې باندې علماو د مشرک کول هم کړی ده چې دا خلک چې په حاکمیت د الله کې شي کوي ځان نور شریک بولي، یا بل څوک حاکم ټاکي د الله په حاکمیت کې سره د الله حاکمیت موجود ده. او دا بد عواقب یې څه دي؟ کوم مشکلات چې
موږ تاسو بیا ورسره مخامخ کیږو په اخروي لحاظ او په دنیوي لحاظ سره مخامخ کیږو که چېرې موږ تاسو دې عقایدو ته رجوع وکړو او د دوی په عقایدو باندې ځانونه ملبس کړو. په دې باندې الله جل قرآن کریم کې مختلف آیاتونه نازل کړي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.